چې حرکت راکړی دی ماکس خبرې نه دي کړي. ماکس باید داسې ونه کړي. موږ له ریچارډ سره ښه وکړل. خدای دې وکړي حال یې ښه وي. ډاډه اوسه. زه وایم چې اوس به یې څو ملګري پیدا کړي وي. اوف نه زه چاغ نه یم. ای اولګا راپورته سه. زر دې ښه وباسه. اوف دا شی به. اوف له دې نه مخکې دې لکه چې د ډوډۍ مړۍ نه وه لیدلې. لږ مې هلته چارماغ خوړلي ول، لږ مې ګلپي ورسره وخوړل. زه نو له دې سره څه کار لرم؟ زه باید هر وخت والوځم، ځمکه څه کوم؟ نو دا ووایه چې وخته په دغه تخت باندې څوک ویده وه چې اسمان ته الوځي، خو والوځه جګ سزه نو. ښه سمه ده نو ارامه اوسه. دې ریل ګاډي له موږ سره څونه کومک وکړه، دلته یې راورسولو. رښتیا؟ کورنۍ مې چېرته ده؟ ښه نو په رښتیا غواړې پوه سې؟ ته پوهېږې چې څه وایې؟ زړه دې نو ما خو درته وویل. نه هغه ورخې زما خونې نه دي. ته له کوم سره ملګری یې؟ نه ملګري خو نه یو. سلام، ما خو مخکې نه وې لیدلی. فکر کوم له اوږده سفره راغلی، وږی به یې. ها وخوره دغه. یخ زه چټل شی نه خورم. زه ښکار کوم مایي نیسم. ښه ځانو چې تې نه خورې زه به یې وخورم. دلته د څه شي لپاره راغلی یې؟ زما ملګری غواړي جنوب خوا ته لاړ شي، خپلې ډالۍ پسې ګرځي. موږ خو مهاجرت نه کوو، دا څه رقم مرغۍ یې؟ زه یو ډینګ یم. زه یو ډینګ یم. ګورې خفه نه سې، هغه کوچنۍ مرغۍ ده. دوی خو لاړل. بېچاره فقط غوښتلې ودې پېژني. نه خیر به په زور اشنا کولم. هغه مرغۍ دي ټولې همداسې دي. څنګه کولی شو چې خپلې کورنۍ ته مې ورسم؟ کیدای شي ورنږدې سوی یې، اوس به ورسېږو. بېچاره څه پیدا یې کړل؟ ارمنډه که څنګه راغلم؟ څه دا پام څه کوي؟ پرې وامې خیسته. اوف کیک یې رانه یووړ. دا څه بدمرغه کونګ و. اولګا دا دې څه وکړل؟ ډېر ښه. زما کورنۍ به همدلته وي. ته دلته راغلې کیک خورې؟ لومړی باید ډوډۍ وخورو، دا مو ډېر قوي کوي، بیا ښه الوتلی سو. اوف زه لاړم. ولېږه دا خو والا ډېره ښه مزه کوي. ورکې که بس ده نوره به نه خورم. سلام علیکم ورګرو. تاسې ډوډۍ نه دي لیدلي چې دا شی و. اوف دا شی و. فکر کوم مرغۍ غوښتل موږ حق کړي. وبخښئ څه خبره ده؟ دا ټول ملان دي وکي. وخت به جای نه تېرو. ته صبر پوه سم چې دوی څه کار کوي. کونګال ته مه ورځه. څه خبره نه ده ریچارډه، ته هسې ورخطاوې. وی داسې حس کوم چې وصل سوم. زه ستا ملګری کېدای سم؟ ولې نه؟
شپږ ملګري مې پیدا کړه. ریچارډ د ډېر ښه کار وکړ. اولګا پوښتنه دې وکړه. تاسو یوه ډله ډینګان شاید بل چا لیدلي ته صبر زی وګورو. د ماما لمسي لیدلي و. هغه ویل چې په دې لار باندې روان و جبلاتیر ته. جبلاتیر څه ډول هلته لاړ شم؟ په کومه لار ځې؟ د ډېر شمال له لارې که د کم شمال له لارې؟ په دې اړه به موږ معلومات کوینګ ته ورکړو. ته صبر چې زه حساب کړم. وګوره زه له دې ځه. باید انتظار وکړي. د ما ټول کار نه دی خلاص سوی. یوه دقیقه صبر وکړه. دا څه ډول توتي دی؟ څه ښه دانه در کوم، ولې بیا سمې نارې نه وهې؟ خوشحاله بدلې راته وایه. هله نو زر کوه توتي، هله نو توتي وغږېږه، سمې نارې ووهه. هله نو زر کوه. زه ځلانده مار یم، ښکلی منور یم. هی ټمبل توتي، وایم هېڅ په درد ونه خوړلې. اوف زړه مې درنه تور سه. ها داسې کلمې کفتارې دي، ډېرې زورورې دي. ګرځي په بامو کې، ناستې په باغو کې، خپل منځ کې خندا کوي، مینه کا نڅا کوي. اوف دا ریموټ خو سم کار نه کوي. باید لاړ سم او بالتۍ ورته واخلم. ای توتي که سمې نارې ونه وهې زم او پیشو درته راوړم چې ودې خوري. پوه سوې که نه؟ هی نشم کوی، حال مې ډېر خراب دی. هی خدایه مرسته. پاملرنه وکړئ، د سان ریمو قطار استادګاه ته د راتلو په حال کې دی. څو دقیقو استراحت نه وروسته بیا حرکت کوي. وی بسکټ له تانه مرسته غواړم. واک له دې باندې خوند نشته کله لاړ خرابه ده. ریچارډه، د ملګري پیدا کېده ما ته ډېر سخت کار و، خو اسانه مې پیدا کوله. جبلاتیر ته کومه لاره تللې ده؟ داسې مه وایه چې ورک شو. نه یې ورک شوي، باید یو کار وکړو. د کوترو په مرسته کولی سمه لاره پیدا کړم. پوه شوې؟ ډېر راته اسانه دی. ما دلته پیدا کړلې او باید زه او ته دغه ځای ته لاړ شو. افریقا ته؟ هو بلکل همداسې ده. زه او ته پاتې یو، خو ستا مور و پلار نږدې دی چې جبلاتر ته ورسیږي. این دغه ځای کښېنې، ډېره لار ده که نه؟ هو بلکل. هی پوهېږې که نه، تر هغه ځایه به 2 ورځو کې هم ونه رسېږو. دا امکان نه لري، حتما هم لار غلطه کړې. نه د ما حساب بیخي سم دی، غلطي نه پکې کوم. خو پوهېږې چې ولې دومره وروسته پاتې یو؟ ځکه چې موږ ډینګان نه یو. هو همداسې ده، ته ډینګ نه یې. ستا له لاسه زه هم وروسته پاتې یم. دا مرغۍ اوس هم فکر کوي چې ډینګ یم. اوف له دې سره به زه څه وکړم؟ ډېره لار ورکه ده. او دلته څه کوي؟ ملګرو سلام علیکم. کولی شم چې مرسته در سره وکړم؟ اوهو هغه ګوره ښکاره او ښکاري او ځای راغلی دی. راځئ دلته راشئ. آفرین. زما نوم ریچارډ دی او دا اولیګ دی. او بلکل. زه به یې ووایم اولګا او ریچارډ دی. ښه پوه شوم. اولګا اولیګ. هو اولیګ، دا چې وینې اصلا یو ډینګ دی، ریچارډ نومیږي. اوهو رښتیا معلومیږي چې ډینګ دی. له څېرې معلومیږي ښکلی کوچنی ډینګ. هو یا خو پیدا سه چې رښتیا یې وویل. ښه ښاغلیه، ووایه چې څه نومیږې؟ زه یو غریب کیکي توتي یم. نارې وم، ښکلې نارې وم، د خلکو زړونه خوشحالوم، خو ډېر خسته او ستړی یم. هی غریب توتي، نه پوهېږم چې تاسې ولې دلته راغلي یئ، خو ناامیده نه شئ. ځم جبلاتیر ته ځم،
تاسې به هم راسره بوځم. څومره ښه کار وشو. له دې قفس سره جبلاتیر ته ځې؟ که رښتیا درته ووایم زه هلته یو مجلس لرم. اخ مهاجرو مرغانو ته ښه راغلاست وایم. د جبلاتیر په جشنواره کې 3 ساعته به اورګاډي کې لاړ شو. ښه تاسې څه نظر لرئ؟ د اورګاډي څه ته وایي؟ اوف دا د څه شي غږ و؟ جبلاتیر ته ځئ؟ د استراحت وخت پای ته ورسېد، اورګاډی حرکت کوي. هلی نو هلی، قطار د صفا سیټي سرندیفي ته حرکت کوي. هلی ته د انسانانو په ژبه هم غږېدی شې؟ هی هی، که تاسې هم دومره ډېر وخت په قفس کې شپه او ورځ تېر کړئ خپله به پوه شئ. نه د انسانانو په ژبه باندې خبرې کول ډېر سخت دي. کونډه هله له توتي سره مرسته وکړه. په احتیاط سره یې قفس خوله خلاصه کړه چې ویښتان مې خبر نه سي. درته ومې ویل چې احتیاط کوه، دا دې څه وکړه؟ دا به اوس څنګه سي؟ که څښتنې راشي څه به کوو؟ که څښتنې ولوېدم. ژوندی یم کمال. څه؟ دا مو څه هلی خطرناکه سړی راغی. هلی کونډه هله له توتي سره مرسته وکړه. ژر کوه کونډه، توتي د نن مرستې ته ضرورت لري. نه نه انسان ته دا کار باید نه وکړې. داسې مو کله پرېږدم چې اوسم ونه نیسم. او توتي ومې نیولې. ته خو مرغۍ یې، ولې داسې لوړو الوتلو نه ډارېږې؟ واخ واخ ولوېدم. واخ واخ سم نه شم الوتلی. له مخې لرې ځئ، له مخې لرې کېږئ چې زه سم نه شم الوتی. اخ 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 سمه ده، دا دی ځانو. خدای ته وکوه. ولوېدم. واخ واخ سم نه شم الوتلی. له مخې لرې ځئ، له مخې لرې کېږئ چې زه سم نه شم الوتی. اخ واخ توتي مه وخته ګره منډه که. هله هله هله. او دا څه وشول؟ هله زر کوه، زر زر زر. هله ژر کوه ژر. ولوېدم. سم نه شم الوتی. له مخې نه لرې ځئ. درته ومېږي چې مخې نه لرې ځه. اخ پیالې ولګېدې، پیالو باندې ولګېدم. خو درته ومېږي چې لرې ځه له مخې نه که نه. اخ اخ لرې کېږئ له مخې نه. هلی زر کوئ چې لار باندې نه سي. تېز کوئ. اخ لږ لار پاتې ده، لار باندې نه سي. دا دی لږ لږ الوتل خو مې زده کړل. هلی زر کوئ چې لار باندې نه سي. تېز کوئ. اخ لږ لار پاتې ده، لار باندې نه سي. آفرین دا دی راورسېدو. واه واه شکر